د میرالي بازار کې سخته جګړه روانه ده. میرالي د پنجاب د پوز پر ځای د پښتنو هدیره جوړه شوې. د میرالي بازار کې بیخي قیامت دی. نننۍ شپه په میرالي کې له قیامت کمه نه ده که له زړه کمزوري او ښځې ماشومان وسنګ کې ویدا ویډیو مه ګورئ. لنن مازیګر راهیسې د شمالي وزیرستان په میرالي بازار سیمه کې د طالبانو او پاکستاني مرتد پوځ ترمنځ سخته جګړه روانه ده او تر اوسه په دې ښار کې د سپکو او درنو وسلو مرګوني غږونه اورېدل کېږي. هره خوا د بارودو زهرجن لوګي دي او د دې جنتي خاورې هر دیوال په ګولو سوری سوری دی. انسانان خو څه کوي چې حیوانات هم ډارېدلي دي. یو بد حال روان دی. هره کوڅه او لاره په وینو سره ده. هر دیوال په ګولو غلبیل او ودان کورونه له خاورو سره خاورې دي. ځای ځای ورونه بل دي او د باروتو سپیرو لوګو د میرالي بازار آسمان بدرنګ کړی دی. دلته په عامو خلکو کورونو د درنو وسلو بمبار شوی دی او ګل ګل ځوانې پکې په شهادت رسېدلي دي. غواګانې، میښې او نور حیوانات په ناسته سوځېدلي او مړه شوي دي. پکې ځینې حیوانات ټول او ځینې نیمایي سوځېدلي دي. داسې عکس مې هم ولیده چې د یوې میښې ټوله خېټه سوځېدلې او کولمې بهر پرتې وې. دا انځور دلته نشم راوستلی ځکه دا قانون اجازه نه راکوي او ستاسې زړه خرابول هم نه غواړم. حتمي که مو لیدلی وی باور وکړئ چې خوب به مو ورک وی او ډوډۍ به مو سوني کې بنده پاتې شوی وی. ښه دا ظلم اخر چا وکړو؟ یاره د دې ظلم تپوس به ارومرو کېږي که هر چا کړی وي، که طالبانو کړي او که د پنجاب پوځ کړي، خو الله پاک به د دې ظلم تپوس ارومرو کوي. که د انسان تپوس ونشي خو د هغو حیواناتو تپوس به حتمي کېږي چې په پړي تړل شوی وي او داسې په ژوندوني په اور وسېځلي او په ګولو مو سوری سوری کړي. خو بس ور به شئ او خبر به شئ. ای د جنګ ټیکهدارانو د دې حیواناتو جواب کې به الله پاک ته څه وایم؟ درد ډېر دی خو زه هېڅ نشم ویلی. د خفګان او افسوس ظاهري حد دی. بس الله پاک دې د میرالي د خلکو مل شي.